السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. نن غواړم تاسو ته د قوشتېپې د کانال په هکله معلومات درکړم. اوس به تاسو هم وایاست د قوشتېپې د کانال په هکله خو مو بیخي ډېر اورېدلی دي. فکر کوم چې تاسو به داسې نوي موضوعات نه وي اورېدلي او ټول به مو تکراري اورېدلي وي، ځکه چې په خواله رسنیو کې خصوصا بیا په فیسبوک کې ټول کاپي پیسټ د بل چا د فیسبوک نه شی راخلي، په خپل فیسبوک کې مغه لیکنه نشروي، بل نفر یې دغه فیسبوک نه اخلي خپل فیسبوک کې نشروي. همدغه یوه لیکنه به تاسو اورېدلې وي چې د قوشتېپې کانال څو فازه دی او څو کیلومتره دی او څومره بارې دی، څومره ژوروالی دی، همدغه مو اورېدلي دي. نور داسې نوي څه به مو نه وي اورېدلي او زه پوهېږم چې تاسو په ذهن کې به ډېرې پوښتنې پیدا شوې وي. مثلا د قوشتېپې کانال اوبه چې راځي د کوم ځای نه راځي؟ شاید دا مو اورېدلي وي چې د آمو د سیند نه راځي، خو دا مو بیا نه دي اورېدلي چې د آمو د سیند اوبه بیا د کومه کېږي، د سرچینه کوم ځای ده، د کوم ځای نه راځي، منبع کوم ځای ده او کوم ځای ته د اوبه ځي، کوم ځای کې دا ختمیږي. حتما دا پوښتنې در سره پیدا شوي دي او بله شاید دا موضوع د ډېرو کسانو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې دا یا په ذهن کې دا ورغلي وي چې د قوشتېپې کانال کومې خواته روان دی. صحیح ده، دا یې اورېدلي دي چې د بلخ نه تېرېږي او جوزجان نه تېرېږي او د فاریاب اندخوی ته رسېږي. دوی په ذهن کې شاید ډېر کسان داسې وي چې په ذهن کې شاید داسې ورته وشي چې دا قوشتېپې کانال د افغانستان دې خواته روان دی، د افغانستان دې خواته روان دی، نو دا دوی په ذهن کې ګرځي. نن به دا ټول هغه پوښتنې چې زه پوهېږم چې تاسو په ذهن کې ګرځي او مهم معلومات دي، هغه به تاسو سره شریک کړم او تاسو خدای وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي او یو څه ترې زده کړئ. دا نقشه چې ما البته نقشه چې ما جوړه کړې ده او رسمي کړې مې ده په اصطلاح ډېره غلطه ده. خیر د لږ عجله وه، لږ وخت کم و، که نه نو که وخت سم وای نو شاید بیخي د افغانستان نقشه مکمله سمه دلته ایستلې وای. نو اوس پکار تاسو د معلوماتو په خاطر د افغانستان خو 34 ولایتونه ډېر ولایتونه لري، ما یو څو ولایتونه چې په هغې کې قوشتېپې کانال جوړېږي. نو په دې نقشه کې دلته خو تاسو هم دومره بلد دي، دلته بدخشان دی، بدخشان. نه پوهېږم چې په ویډیو کې به لیکنه راځي که نه، خو په خوله یې وایم بدخشان. بدخشان پسې تخار پسې کندوز، بیا بلخ، جوزجان، فاریاب. تاسو به د فاریاب نوم اورېدلی وي، بلخ، جوزجان، فاریاب چې د قوشتېپې کانال دی، هغه دغه ولایتونه دي، بلخ، جوزجان، فاریاب. زه اوس دا پاکوم بېرته، ځکه تاسو ته مې صرف دومره در وښودل چې دلته جوزجان دی، دلته بلخ دی او دلته تخته پاک هم نه لرم او د خپل لاس نه استفاده کومه، د بدخشان دی. زموږ اوله موضوع اوس څه ده؟ تاسو ته ما ویل چې تاسو ته په ذهن کې تاویږي او تاسو سره به سوال پیدا کېږي. هغه به اوله پوښتنه شاید تاسو دا وي چې د آمو سیند د کوم ځای نه منبع کوم ځای ده، د کوم ځای نه د اوبه راځي، په کوم ځای ختمیږي. اول به زه تاسو ته د افغانستان هغه درې هیوادونه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان چې دغه اوبه د موږ د په سرحد کې سره یعنې د سرحد تشکیلوي، هغه هیوادونه به دلته په نقشه کې وباسم. ما دلته تیار لږ څه ځان ته نقل جوړ کړی. دا تاجکستان شو، دا کوم ځای شو؟ ازبکستان، او دا ترکمنستان. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. کوشش به وکړم لږ زر زر یې ووایم ځکه چې ویډیو به اوږدېږي او تاسو به سودا وي چې اوس زر اصلي موضوع ته راشه. اوس اصلي موضوع ته زه راځم، د آمو سیند. د آمو سیند د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د آمو سیند د پامیر د غرونو نه شروع کېږي. د پامیر غرونه په دغه ساحه کې یعنې تاجکستان او د افغانستان په دې سرحد کې پامیر غر نه د دغو غرونه اوبه راځي. اول خو د پامیر غرونه باید تاسو وپېژنئ. د پامیر غرونه ډېر لوړ دي، نو او د دې سلسلې چین او پاکستان او تاجکستان او افغانستان د دې غرونو سلسلې مخواته هم تللي دي. اوس په تاسو ته دا پوښتنه پیدا شي چې په دې غرو کې اوبه د کومه شوې؟ نو دوستانو تاسو ته به معلومه وي لکه د سالنګونو
سالنګو کې ولې اوبه زیاتې دي؟ ځکه چې هغه لوړ دي، یخ هلته زیات دی، هلته واورې زیاتې وي، نو طبعا چې هلته اوبه زیاتې دي. بیا د پامیر د غرونو لوړوالی خو د سالنګ د غرونه بیخي لوړ دی، 4000 متره لوړوالی لري دغه د پامیر غرونه. نو طبعا چې 4000 متره لوړوالی ولري نو هلته ټول عمر هلته واورې پرتې دي، یعنې هلته حتی په اوړي کې هم هلته واورې پرتې دي، نو هلته اوبه زیاتې وي. کله چې اوبه زیاتې شي نو طبعا چې اوبه ښکته راځي. اوبه په کومه لاره اوس راځي؟ اوبه د تاجکستان په دغه ساحه کې، فرضاً په دغه ساحو کې زه یوه ساحه انتخابوم، په دغه ځایو کې راځي. د پامیر د غرونو نه راښکته کېږي، د تاجکستان او د افغانستان مرز په شریکه باندې دا په دغه ځای کې راځي. همداسې دا د آمو سیند دی دوستانو، دا د آمو سیند زه رسمومه، دا د آمو سیند دی، دا اوبه هم دغسې راځي. دا افغانستان شو، دا د افغانستان ولایتونه دي، دا تاجکستان د سرحد سره بیا ازبکستان شروع کېږي، په ازبکستان سره ترکمنستان شروع کېږي. یعنی دغه اوبه چې دي دا د آمو سیند چې دی دا د افغانستان او د دغه دریو هیوادو ترمنځ سیاسي سرحد تشکیلوي. د آمو سیند تر دغه ځایه پورې راغی، تقریبا تر دغه ځایه پورې فکر کومه 1200 کیلومتره اوږدوالی لري. تر دغه ځایه پورې چې راشي د ترکمنستان تر یوه حده پورې، بیا دا اوبه د شمال خواته دې خواته ځي، ترکمنستان کې مداخلېږي لږ دې خواته. دلته یو د آرال په نامه یو سمندرګی دی، سمندرګی ځکه ورته وایو چې سمندر نه لږ څه کوچنی دی. دا سمندر د آرال په نامه دی، آرال چې د قزاقستان او ازبکستان په دواړو په ځمکو کې، یعنې دواړو برخې دواړو خواو ته شته دی، چې نیمې په ازبکستان کې دی او نیم په قزاقستان کې. دا اوبه دې خواته روانې دي. زموږ اصلي موضوع دا نه ده چې د آرال سمندر چیرته دی او دا اوبه څنګه دي. یوازې هدف د دې آمو د سیند نه دا و چې تاسو ته به دا پوښتنه پیدا شوې وي چې دې اوبه د کوم ځای نه راځي او چیرته ځي. د دې ټول اوږدوالی چې دی تر دې ځایه پورې 2540 کیلومتره دی، او د افغانستان په پوله کې د درې هیوادو ترمنځ چې دی او تر دغه ځایه پورې بیا 1200 کیلومتره دی. دا شولو د آمو د سیند په هکله معلومات. فکر کوم چې په دې کې به داسې نور څه نه وي. په دې کې یوازې یو څه دا دی چې د دې اوبو نه کوم هېواد ډېره استفاده وکړه. د دې اوبو نه تاجکستان ډېره استفاده وکړه، بیا ورپسې ازبکستان وکړه، بیا ترکمنستان. ځکه کمیږي دا استفاده چې اوبه څومره چې زیاتې ځي خواته یې لږ څه اوبه کمیږي. او دا اوبه یوه بله موضوع، دا اوبه اوس فعلا دغه آرال سمندرګي ته نه رسېږي، دا په لاره وچېږي. اوس په اوس وختو کې دا په دې دښتو کې وچېږي، دا ته آرال سمندره پورې اوس نه رسېږي، مخکې به رسېدلی تر آرال سمندره پورې. بله موضوع دې په هکله دا وه چې کوم ډېر استفاده دې وکړه، تاجکستان ډېر استفاده دې وکړه. چا استفاده ترې ونه کړله؟ افغانستان هېڅ استفاده ترې ونه کړه، هېڅ یې ونه کړه. نه تنها چې استفاده یې ترې ونه کړه، بلکې افغانستان ته یې زیان ورسولو. څنګه زیان یې ورسولو؟ دا اوبه خو تاسو ته معلومه دي چې طبعا دا اوبه به ډېرې اوبه دي، فشار به زیات وي. نو د دې اوبو فشار له کبله د افغانستان ځمکې تخریب کېدلې، یعنې په کال کې سلګونه هکتاره ځمکې به تخریب کېدلې. کومې ځمکې تخریب کېدلې؟ هغه ځمکې چې هغه به زراعتي وي، یعنې څومره مهمې ځمکې به تخریب کېدلې او هېڅ چا یې مخنیوی نه شوی کولی او نه یې کوله. یعنې دا اوس فعلا د خوشحالۍ خبرې څه شی ده چې د دې اوبو نه موږ استفاده کولی شو. موږ ته د موږ دپاره یوه غټه پروژه د قوشتېپې د کانال په نامه ده. اوس دلته اصلي موضوع دا ده چې د موږ د دې کانال له طریقه دا اوبه خپل وطن ته راګرځوي، یعنې په دومره کلونو کې، یعنې بیخي موږ استفاده ترې ونه کړه. اول ځل دی چې دا کانال جوړېږي او د دې اوبو نه استفاده کوو. دا ډېره غټه خبر ده او ډېره د خوشحالۍ خبر ده د هغو کسانو دپاره چې دوی وطن دوسته وي، د هغو کسانو دپاره چې دوی وطن مین خلک وي او په دې باندې چې ډېر فکر وکړي سړی دې په ګټو باندې، بیا نو طبعا چې سړی ډېر خوشحاله کېږي. زه کله کله دومره خوشحاله شم، کله کله چې ډېر غمجن یم به دغسې په یو غټې پروژې په ذهن کې راولم، بیا بېرته مې طبع سمه شي.
نو اوس راځو د آمو سیند خو مو وپېژندلو، اوس راځو قوشتېپې کانال ته. د قوشتېپې کانال ګرانو دوستانو درې مرحلې لري. د فاز نوم به اورېدلی، فاز یعنې مرحله، فکر کوم دا فیز ویل کېږي خو نه پوهېږم سم دقیق، خو اوس موږ فاز ورته وایو. فاز یعنې پړاو، په درې پړاوونه دي. یو پړاو چې دی دوستانو اولنی فاز هغه د کلدار ولسوالۍ چې د بلخ په ولایت کې ده. د بلخ ولایت دوستانو دغه دی، دا د بلخ ولایت دی. دلته به داسې تیر کش کړم، بلخ به دلته ولیکم، دا بلخ شو. د بلخ د کلدار نه دا قوشتېپې کانال شروع کېږي. ډېر دقت وکړئ دوستانو، دا د قوشتېپې کانال شروع شو. د قوشتېپې کانال شروع کېږي. دلته یوه ولسوالۍ ده د دولت آباد په نامه ده، تر دغه ځایه پورې دا اوله مرحله ده یا اول پړاو یا اول فاز د کلدار ولسوالۍ نه شروع کېږي تر دولت آباد ولسوالۍ پورې چې څومره اوږدوالی لري 108 کیلومتره اوږدوالی لري. چې تاسو د دې شاهدان چې په څو ورځو مخکې کې دا خلاص شو، یعنی څو میاشتې د ټاکلې مودې نه هم یو څو میاشتې مخکې دا خلاص شو. دا اوله مرحله خلاصه شوه. اوس دوهمه مرحله. ټول درې مرحلې دي، درې مرحلې، درې پړاو، درې فازه، دا ټول دوستان یو دي. اوس دوهم فاز، د فاز نوم ډېر اورېدلی ځکه دوهم فاز کې د دولت آباد نه شروع کېږي. تر د فاریاب تر اندخوی ولسوالۍ پورې. اندخوی نه پوهېږم چې دا لیکنه به تاسو ته ښکاري که نه، خو دا مهمه نه ده دا لیکنه، ځکه تاسو ته په خوله باندې دا ټول شیان وایم. دا اوله مرحله شوه چې د کلدار نه تر دولت آباد پورې شروع کېږي چې 108 کیلومتره دی، چې په دې ورځو کې دې کار خلاص شو، د ټاکلې مودې نه هم زر خلاص شو. دوهمه مرحله دولت آباد نه شروع کېږي چې د بلخ ولسوالۍ ده، د دې ځای نه شروع کېږي تر آخره تر کومه ځایه پورې چې د قوشتېپه خلاصېږي. هغه په کوم ځای کې خلاصېږي؟ د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې. دا شوه دوهمه مرحله. درېیمه مرحله څه ده یا درېیم فاز فرعي کانالونه. فکر کوم خو خیر دوستانو، فرعي کانالونه چې شی دي؟ دغه قوشتېپې تر دغه ځایه پورې خو دوهمه مرحله شوه، تر اندخوی ولسوالۍ پورې. درېیمه مرحله د دې کانال نه نور فرعي کانالونه تېرېږي چې زراعتي ځمکې د زراعت په زراعت کې کار ترې نه اخیستل کېږي، چې اصلي هدف هم همدا دی چې په زراعت کې کار ترې واخیستل شي. د دې نور ګټې مه اخیستل کېږي د قوشتېپې د کانال نه. د قوشتېپې کانال به لږ څه واضح رسم کړم. دا د قوشتېپې کانال شو. شاید تاسو ذهن ته به دا درغلي وو چې د قوشتېپې کانال اوس دې خواته دی، دې خواته دی، کومې خواته دی؟ بیا به درته تشریح کړم. د قوشتېپې کانال د کلدار ولسوالۍ نه شروع دلته دا جوزجان ولایت دوستانو، جوزجان. دې نه به مې یو تیر کش کړم. جوزجان دا جوزجان ولایت شو چې د اقچې ولسوالۍ نه تېرېږي فاریاب ولایت ته. دا د فاریاب ولایت شو. د فاریاب ولایت ته اندخوی ولسوالۍ پورې دی. تر دغه ځایه پورې به دا رسېږي. بل د دې ګټه څه شوه؟ دې ګټه دا شوه، ګټې خو نورې زیاتې لري، خیر په هغو باندې به وغږېږو. یعنې په دې کې نور پلونه جوړېږي. تاسو به یو پل لیدلی په نږدې وختو کې دولت آباد په دې سیمه کې ډېر ښایسته پل جوړ کړی. ډېر پلونه نور هم جوړېږي او په دې ځایو کې ډېر بندونه جوړېږي ورته، چې دې بند نه یعنې برېښنا تولیدوي. یعنې موږ به د برېښنا چښتن هم یو، برېښنا به مو په وطن کې زیاته وي. دا شولو د قوشتېپې مسیر چې کومې خواته روان دی. د قوشتېپې مسیر دې خواته روان دی. دا مو هم زده کړل. د دې ټول چې دی ټول 215 کیلومتره دی. ټول 215 کیلومتره دی. دا پلنوالی یا بر 108 متره دی، خو 100 متره په ډېرو ځایو کې 100 متره ښیي.
100 متره د بر دی، اوږدوالی خو یې 215 کیلومتره دی او ژوروالی یې 8.5 متره دی. او د دې ګټه بیا څه شی دی؟ د ګټه دا ده، یعنې ډېره غټه ګټه دا ده چې موږ به پاس د غنمو چښتنې، د غلجاتو چښتن به یو، نور به د همسایګانو ته به محتاج نه یو. دوی نه به اوړه نه راوړو چې دا پاکستاني اوړه دي، دا قزاقستاني اوړه دي، بلکې خپل اوړه به لرو. نه تنها چې د موږ به بس وي، د موږ نه به پاتې کېږي او موږ به نورو هیوادونو ته، همسایه هیوادونو ته صادروو. افغانستان به یو صادراتي هیواد شي. او بل څه سوال شاید تاسو ته په ذهن کې درغلی وي، بل به دا درغلی وي چې دا اوس په دې کې اوبه ښکارېږي. دا هم ډېر مهم موضوع ده. په دې کې د کومې اوبه چې تاسو وینئ صفا اوبه دي، پاکې اوبه دي، دا د آمو د سیند اوبه تر اوسه پورې نه دي راغلي، بلکې دغه کیندل شوې ځمکه ده چې دا ځای کیندل شوی دی، کانال جوړ کړی دی، د ځمکې لاندې اوبه راپورته شوي دي. دا تر اوسه پورې د آمو د سیند نه دي راغلي. د آمو د سیند نه به چې اوبه راځي، هغه د خوشحالۍ وخت لا پاتې دی چې هغه اوبه به موږ راګرځوو، پاسې دې به موږ د هغو نه ګټه اخلو. چې دلته کوم ځای کې چې د آمو د سیند نه اوبه راځي، په دې ځای کې به 14 ګیټونه جوړېږي، 14 دروازې به جوړېږي. دلته بیا یو پل هم جوړېږي چې د بلخ ولایت د کندوز ولایت سره نښلوي. نو بل په دې کې داسې څه پاتې وي دوستانو، په دې کې فکر نه کوم چې داسې یو نور موضوعات پاتې وي. خو بل آخر دې ته راځو چې دې ګټه څه شی شوه. بله موضوع دوستانو، بله د خوشحالۍ خبر څه شی ده، هغه د ما د یاده ووتل. د خوشحالۍ خبر دا ده، دا د ټولو سیمې په سطحه، یعنې تاجکستان، ازبکستان، ایران او پاکستان، د سیمې په کچه یوه غټه پروژه ده، یعنې یو غټ کانال دی چې په د سیمو کې داسې کانال نشته دی. نو دومره غټه پروژه، د خوشحالۍ ځای دا دی چې دومره غټه پروژه د موږ خپلو افغانانو انجینرانو دا طرحه کړې ده. هېڅ کوم خارجي انجینر په دې کې ونډه نه ده اخیستې، مرسته نه ده اخیستل شوې. او کارګران خو طبعا چې ټول افغانان دي، یعنې هر کار افغانان کوي. بودجه هم د افغانانو ده، د افغانستان د داخلي عواید نه ده تمویلېږي. بودجه پیسې هم د موږ دي، د هېڅ هېواد نه مو مرسته په دې هکله نه ده اخیستې په دې پروژه کې. یعنې سره د دې چې ډېره غټه پروژه ده، باید نور هېوادونو د دې سره مرسته کړې وای، موږ مرسته ترې راغوښتې وای، دې نه انجینران هم راغوښتي وای د نورو هېوادونو. موږ دا کار ونه کړو، دولت دا کار ونه کړلو، خپل انجینران په دې کې بوخت کړل، خپل افغانان په دې کې بوخت کړل، خپلې پیسې په دې کې مصرف کړي. دا موږ ته دا زیری راکوي په آینده کې چې دومره غټه پروژه موږ خپلو انجینرانو طرحه کړه، په خپلو پیسو، په خپله بودجه په دې باندې لګوو. نو پس د دې چې په افغانستان کې نورې پروژې وي په نورو ولایتو کې، نو طبعا چې هغه به موږ ته هېڅ هم وي او هغه به موږ سر ته رسولی شو. تاسو په نورو کارونو باندې هم خبرې، لکه د کابل او تکندار پورې پوخ سړک جوړېږي، د کارونه روان دي. خیر هغه دومره تیز روان نه دي، خو روان دي، ښه پوخ کار روان دی، ښه ډېر داسې نور کارونه شته، نورې پروژې شته. یعنې سړي ته دا روحیه ورکوي چې موږ پس د دې چې په وطن کې هر څومره غټه پروژه وي، هغه به موږ سر ته رسولی شو او هېڅوک به یې دې خنډ نه ګرځي. په خپل فکر کوم داسې څه معلومات به نه وي چې تاسو سره شریک کړم. دغه و هغه لنډ موضوعات چې تاسو شاید ځینې پوښتنې ځواب شوي وي. نو تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت. خدای پامان.